سپیره ته پیدا سپیره سپیره دی و مور خو دې چې دی نو وخوړه مړه دې کړه ما وجنې چې پلار راشي او ورته هم چې ستا څه ناڅه انتظام وکړي مورې زما څه قصور دی تا مې پلار ته د تماکو پاڼه راوړې دي سمې که زه خو سهار نښت یم ټول کار کوم نو قصور زما دی نه که قصورواره زه شم دا ته بیا به ماته روح کې تلې کې چې بیا ما سره بد شي که نه دا مې ته ووایي په کولو غوږونو واوره که هر کله تا داسې قسمه حرکت وکړو نو همدې پیرې به دې ژبې داغونه درکوم بل وخت مې الله سره درکړ خو تا کې شرم نشته یاد کې نشته مورې خدای دې ستا کور نه رانې ما خو مې پلار ته کله دا نه دي ویلې چې ما سره مور ظلم کوي او که زما پلار خبرم شي نو ستا په خبرو کې راځي خو ماته د لږ نظر کوي نه مورې زه تا ته منت کوم پلار ته مې څه ونه وې ګنې مړه به مې کړي پلار ته مې څه ونه وې ته داسې د پلار نه یېرېږې او پلار به دې ما سره ولې بدېږي په دې کچه کوټنۍ کې به سره وخت تېروم شکر د ستا پلار وباسي داسې رشتې راپسې راتلې چې په ګاډو کې به ګرځېدل نوابانو خود پته نشته ستاسو سپېرو سره مې دا نصیب لیکلو چې په تاسو سپېرو یې واړولم ور رڼا د کور دې کار ته په کولو غوږونو باندې غوږ ږده او دا صحیح طریقې سره کوه او که نه کار نشي کولی نو سبا بله ورځ به دې چاته یو خیرمار له ورکړم بیا نوره ستا خوښه ده صحیح ده مورې زه به خپل پوره کوشش کوم تا ته به شکایت نه ملوېږي مورې دا خو تا ماته زرګا پیري وې چې تا ته به شکایت نه ملاوېږي نو بیا زه ولې غوسه شم په 8-9 بجې ته پاسې تا ته ما زر پیري ویلي دي چې جنکۍ وختي پاسي چې په دې کور کې څه زده کړه ونه کړې نو په هغه کور کې به څه وکړې بیا خلک وایي میره مور بده ده میره مور بچو سره دا کوي او دا کوي او دې ته نه ګورې چې بچي ولې سبقونه ورکوي مورې زه خو چې سهار مهزله پاسم مونځ وکړم صورت یاسین ووایم پلار له چای پخه کړم هغه د لرګو کار له په وغځي نو تاسو دی نو بیا زه ماته شم نو څه کوې په موږ باندې احسان کوې موږ زودت خو ستا د هغه دنیا ګټه ده او بلکې دلته کې کار قطب کې نو دې خپل کور دی که څښا پروت وي ته به پې بدې ښکارې زما لور خو ماشومه ده او څوک په بدو نه یادوي که یادوي نو تا به یادوي چې د کور مشري یې په سر اغوښتې ده او د کور د سنبالي دنه زه خو وایم چې ته پې ښه ښکارې باقي ستا خپله مرضي ده زه دې کې هېڅ نشم ویلی زما مور دې الله وبخښي هغې ما ته د هر څه چل ښوولی دی که زما وړه وم نو مور به مې ویل مورې هنري زده کړه په کار راسې هنري زده کړه څه هنر دې زده کړو دا دې زده کړل چې ما له ګېړه پخې نه دې راله تیکه تیکه کو ویم ستا د لاسه زه بېټیمه بوډی شم ورشه زما عمر کې ښځې وګوره وړې وړې د 14 کالو د 20 کالو جنکۍ ښکاري ویم تا ماله چې دی نو په زړه کې اوبه وکړې خدای مې دا نه زر خلاصه کړه زر مې نه خدای خلاصه کړه رښتیا خبره ده چې مور مې راشي نو پلار پلندر شي کپرانې لار مې ډېر خپل دی خو د مور په خبرو کې به راسي الله یوه لورم ده میرې مور په هغه مسیزه خدای دا ولې خورې بیا دې سترګو کې ولې اوښکې دي ولې ژاړې څه چل شو خورې نوم مې رڼا دی خو په نصیب کې مې ټول عمر تیاره ده خپل نصیب جاړه الله دې نه کړي ته مه مایوسه کېږه الله به ستا د قسمت نه دا تیارې ختمې کړي یو ورځ به پکې رڼا راشي خدا خورې چې ته زما په اړه ښې چې د مټ خوراک کې که نه نه دا راته ووایه څه چل شو امې ته څه ووې او زه لږ یم ما د تماکو پاڼې سمولې او راغلې نور کار ته نه دی کړی نو دا راته ته ووایه چې د کور نور کار څنګه یې ما خو هر څه کړي دي که نه زه خو ورسره د بهر کار هم کوم ستا نازک لاسونه د
تماکو پاڼه له نوړم خراب بشي. خوشبو د دې هوټل کې د سترګو کې پرتې دي د دې راځي پښو د کار د برج د کار کی خدر زم مورې باشه خوشبو خورې ما نه خفه نشي ما ته چېرته خیرې ونه کړي زم ستا په شان تور سر یم زه په تا باندې ډېره خفه کېږم خو څوک یم چې زه تا ته در نږدې کېږم نو ما مې بیا مور چیچي ما ته وایي دا ستا مېرنم خور ده او وایي مړه به دې کړي نه خورې نه الله دې نه کړي الله دې په تا تود ودم نه لګوي. زه خو وایم چې تا له کوم څه ظلم ګرد راځي ستا نه مخکې د هغه پناه راشي. الله دې نه کړي. راځه وروره راځه بیا چېرته روانې تا خو ځان تیار کړی دی وروره خبره مې دا کوله چې د کاکا جان کره به لاړ شو. سرې غرمې ته ګوره ستا دې کار ته ګوره یخ ورته لیونی شوی یو بس که خواره ګرمي کوم ده اوس خو موسم صحیح شوی دی. یا زما ساده باده او لیونی خورې ته خو خپلې د پکي لاندې دلته ناستی که نه پروا دې نشته دی ته لږه بار وځه د سرو غرمو ته وګوره د ګرمۍ ته وګوره د خدای بندې ځان نه خولې پاکوه او را روانې به یې در باندې خولې پاکوه او را روانې به یې در باندې بار دومره ګرمي ده پته یې ما کاکا کره بوځه وځه چې وی نو بو به دې زما کاکا سیم ګیلې مانې کوي دوی تاسو نه راځئ خفه به شي مشر سړی دی لاړ به شو خو یو کار وکړه لاول ورشه ما لږې اوبه راواله یاره صحیح ده ته کښېنه ورور جانه چې زه تا ته اوبه راوړم. شابه ده وای خدای رحم وکړي. کاکا کرزو بس کاکا دی له خدای پاک صحت ورکړي چې دلته را نشي موږ به منډې وو مشران وروره دا دې اوبه وڅښه واه وای خدای دا ما دې خور کې لږ عقل راولې نو د دوانو عقل پکې نشته خلک یو ګیلاس راوړي نو دا منګې به زه اوس په خوله راوړم یخې دې وڅښه وروره دا موږ نصیب خراب دی الله دې وروره نصیب مه خرابوه. و یمین کې چې دا یخ وبېږه نو غاښونه غورځېږه نصیب به خود نه خرابېږي ښه دا خبرې پیدا زه بلپټه راواخلم له خیره لاړ به شو. تا له لوپټه نه در اغوښتې نه نو به راواره که نه صحیح ده. وایي اوس به تاسو راپاڅئ خو راځه چې ځو لوپټه مې راواخسته. ځه مخکې شه شابه دا پکې زموږ په نصیب کې نشته دی راځه راپاسې اوسه ځه مخکې شه. رڼا ما خو تا ته چېرته د مېرنې خور په نظر نه دي کتلې خو خدای خبر چې زما دا مور تا ته ولې دا سپک ګوري. بس چپ شه خورې دا خبرې په دې ځای پرېږده چې بابا درنه خبر نشي قیامت به راولي قیامت زه شه تا ته ما خو ووایي چې ګرمي ده او ته یې کاکا ګرځو په مازدیګر به مې بوتلې ده که نه بھائی جان درته ومې وي چې په چنچي کې به لاړ شو خو ته د چا منې نه دا لار د چنچۍ ده چې په چنچۍ کې لاړ شو. السلام علیکم کاکا. وعلیکم سلام ایازه کاکا څنګه چلې خیر دی جوړ ښه څنګه ګوله ښې خیر یې چرته روانې او ریره خو مې روانه کړې ده ځان سره. السلام علیکم. وعلیکم سلام. زه ته ورشه تره کار مې لږ ورتلو وه ښه خبره ده بچې ګوره د پلار د مرګ نه پس خو چې کوم دی حاجي د تره درجه داسې وي د پلار او نن سبا خو چې تپوس بیا نه کوي نو خامخا مشران دې ګیلې کوي بالکل ګیلې کوي دا راته ووایه چې تره دې څنګه دی اوس. یاره یو 2 ورځې مخکې مې لیدلی وو ښه او په لار کې را سره ملو شو الحمدلله سیټ ساټ و خو ډېر ساعت نه وي سار شوی نو ما وې زه راشه بیا خفه کېږي نو مې چې لږ ورښکاره شو ورته نو ښه ته څنګه څه کار مار کوې که نه او جی زه خو کار کومه خو بس دا بارانونه وشو د اوبه به ولاړې دي نو په دې وجه باندې کارونه له دغه دي بند دي که نه صحیح ده اوس خو بالحال الحمدلله شین اسمان شوی دا دویمه روز دا د ځای نه اوچ شي نو بیا به ټیکهدار سره ځم بیا به بنګله کې کار شروع کوي سرکاري ځای نیولې صحیح ده ښه خبره ده څه کوه بچې هسې د خوشې ګرځېدو نه څه نه جوړېږي هېڅ هم دې نه جوړېږي نو څوک هم زما د کولو څه کار خدمت شته قدرمن شیجي کو زما د کولو سي نو زه تابعدار یم راته کوي زه ورشه دوا کې میات الله دې قدر وکړي زما سلام وته وعلیکم السلام وعلیکم السلام
په سر باندې سره غرمه شوه خو دا بیبي خو لګیا ده اوس ټماټر کټ کوي ما وی روټۍ به تیارې روټۍ به وخورم بیبي خو لګیا ده اوس ټماټر کټ کوي مور راپاسې دی بابا اوس دا ماشومانو لور کو نو ټماټر ګران دی گزاره کوي نو ټماټر یې اوس روړل کې نه زه خو په وخت کټوي په خو مخونه نا وخت شو بابا دې ما بدنامه وه داسې ولې نه وې چې بیا یا په خوب ورغلی وم او یا د چم ګاونډ جینۍ راغلې وه هغې سره په خبرو شوم ته خو چې په خبرو باندې کښېنې بیا پاسې نه رڼا ما ته معلومه نه سو زما په لاس کې لویه شوې ته ما ته چلونه ښې مورې ګلنازه راغلې وه وی ماله نښې وکړه خو ما ورته یې کټوې مټوې وکړم بیا راشه بیا به درله وکړمه ما هغه هم د کوڅې نه واپس کړې ده خو پته نه لګي اوښکې به راته نه به یې اوښکې به راته نه به یې وایم ټس کې دې د سترګو د پاسه ساتلي خو چې معمولي خبره شي پرت رویې به یې ته ما ته معلوم یې رڼا ما ته سر مخ وګوه مورې یتیم د سپېړو عادت دی چې زما په کومه ورځ مور مړه شوې ده دا دروازې زما د نصیب نه خوشحالۍ تللې دي زما په قسمت خو په هغه ورځ ژړا شروع شوې ده په کومه ورځ چې مې پلار ته په دې کوڅه راوست دی ها لکه زه بده شوم زه بده ښځه یم که نه ځکه چې ستا د جامه پیزار غم کوم ستا د روټۍ غم کوم زه بده شوم آهاها دا خو به تا د کلي خلکو ته هم زه بدنامه کړې الله دې نه کې مورې که ما سره ډېر هم ظلم وکړې که پلار مې خپل هم دی خو زه ورته دا نه ویم چې ما نه تپوس کې زه ورته یم نه زما مور ډېره ښه ده زما ډېر خیال ساتي نو ولې خیال دې ساتم نه څه ولې نه مورې چې خیال دې ساتم بیا پکې څه دي شکر الحمدلله چې راواده شوم ما ته دومره پته وه چې ته سپېره په دې کور کې موجود یې د هغې باوجود هم ما ستا پلار ته غاړه کېښوده واده مې ورسره وکړ ما وی پرېږده یتیمه یسیره ده چې په سر ولې زه لاس کېږدم نو زه ما ته به هم څه ناڅه صابن وشي خو تاسو خو د نیکۍ خلک نه یې هغه زما ښې ښېګړې هر څه هیر شو هر څه لال پسین لو شو ما څه خو هغه نخرو شوه هغه مشران متل کوي نیکي کر دریا مې ډال بس ما خپلې نیکۍ پسین لو کړې زه به دقه شانتې وویم نو صحیح ده مور ستا د جواب نیم نو تا ته هېڅ هم نشم ویلی الله شته جواب کېدی هم نشې ته ما له جواب راکړه ویم دا 60 تنه قلم وم زما ته جواب ته به اوس ما له جواب راکې ما نه دې زده کړه وکړه اوس ته ما ته رابرندېږي نه مور نه تا ته خو ما میره مور نه بله مور ویلې دی خو پته نشته چې ستا پړه کې د خوشبو دپاره کومه مینه ده هغه مینه زما دپاره ولې نه راځي مورې نور څوک هم سر د پاسه د کېنم او ګرځوم دی او زما خوشبو ته ستا سترګې دي هغې خو ټول عمر ستا د فایدې سوچ کړی دی ما ته ستا د وجې نه رانیغه شي وایي داسې کار دی او داسې کار دی دا خوني ورته هم ته کې بل څوک هم نه کاکا دې راغلی چپ وایي د کاکا زوی کاکا زوی نه یار دې راغی مورې داسې ولې نه دی دا څه وی دا خو زما د تره زوی دی زما خپله مینه دا خو سره کشماله هم ده راځې السلام علیکم جاتی وعلیکم السلام په خیر څنګه یې ښه وایي کشمال جوړ مېله څنګه یې ښه دا بیا هم څه غوبه السلام علیکم هیڅ هم نشته رڼا سره مې خبرې کولې کشمالې څنګه یې رڼا ښې خیم تاسو څنګه یې کینې شکر دی کور کې خیر و شکر دی ته خپله ویلې راکړه خیمه څنګه جاتی تاسو بس شکر زویا وخت تیریږي کله خو او کله خراب تا ته خو د کاکا د کور ښه پته لګي اول نه څه کاکا نشته کار د فرید جوړوي هغه کار لوتی دی کشمالي زیاته راځي چې خیر خو دی دا رڼا لور سره مې لګیو ما وته مې نا وخت زر زر ترکارې تنظیم وکا هم خلکو روټي مو خوړې او موږ لا څه پورته تیار کړې نه ده څنګه یاسه طبیعت دې ښه دی الحمدلله تاسو دا بابا نا وخت ټماټر ماشوم له ورکړو نا وخت روډل نور کله په وخت کټوي پخو او سره کورونه دي کله پکې وخت یو کله نا وخت کشماله ته مې راځه چې مې د چاچی له مخ کار شو سلام به وکړو خلام خوشاله دا راته ووایه چې خوشبو چېرته ده
خوشبو بلاودلې مورې خوشبو غریبه خو چې سار پاسي ټول کارونو کی رڼا پټې کاتم نه پرېږدي د کور ټول کار هغه کوي او یوه کټوۍ رڼا ته پرتی دقه د پاسه یوه بجه شوه اوسه پورې لا تیاره نه ده دا ولې رڼا چاچي دنه ګیله وکړه ایازو السلام علیکم وای دا خو پشمال رااله ترور لوري څنګه یې ښه خیمه شکر ته سینګه خیر چې څنګه خی لان لیش کینه څنګه دا ولې ناراضه یو راځم خپل چې کوم دې کار لزور زو او دام ډیر زیاته تنګ شوی و او نن د چټي ورځ مې زرا چې چاچی له کوم وختار شم کاکا سره ملو شو بس نصیبه خبري کاکا نشته کار لته لیدې حاجی هغه ویل تا دغه برکلی کې واده دی غیله به مرکار شمه نه خبره ده خبره ده نو تاسو خې ته دې تم خې شکر دې الحمدلله دا غو غزا خپل کار کوه کټوۍ په حقه صحیح دی چې کشمای لور وای کنه چاچی دا ولې ته خو بیخي مخ نه راړې ستانه مې ډېره زیاته ګیله ده خلک چې دی د کاکا کور ته شپې له لاړ شي ورځې له لاړ شي تا بس بیخي ځان بس په کور کې قید کړی دی چاچی زه خو راځم ورور مې کور کې نه او کور ځانته خوشي د کاکا زویا چې کار لزی نو دا راواله د امون کر پریدا ځان سره راواله کور کې आवाज نه تي سبا کوي کور کې یله ونه تا ته دا معلومه نه ده او چې زه څنګه سار کار له او زمان د چم گاون ټول جنا کې راشي دي تکینی نو څوک په نکریزه کې څوک په سګي څوک ټول ورځ غپې شپې دي نو هغه به څنګه دلته راولم دا خو اول د جنکو نوزګار شي کنه وای دا لا مشومه ده او دومره د ټول کور بوجي په سر غشت دي زمون خورانا هم ته دینه سونه وخت مشره ده او چې جنکو سره کینی بیا د پاسې دونم ناخلی چاله مهندې کوي چا سره ګوډیان اکثر وکي بس سبو وې مورتنو خیر چاچی جنې را کنه نو غون خپل مرګري زیرا ځکنه او بل چې کوم دې ستام لا تړتستا لور دی دا خبره کوم دا وایو کنه زما په سملا ملا تړدا چې رښتیا را باندې ما سره زکای خو سار په نه لس بجې را پاسي ما ته تسوې ټول الله دې خوشاله ساتي دا خو زمونږ ډېر خدمت کوي مام کار ته نه پری دي خو زمونږ دا ټول کور راټول کړی دي خوشبو د چا بد نه وای بیخي زه خو ته زکه ګیلا کوم پس په وجود کمزور یم تر کومه پور به سهار وختي پاسم د کور کارونه وکم زه ته هم خپل سهار وختي پاسا مونږ او داس کوا دا غینه بعد کې لیک تلاوت کوا بیا دا غینه بعد کې د چا تنظیم کوا خو بس زما خوشبو خو ته خدای خوشاله کی د کور ټول کار کوي هم ټول کور په سره غسته دي مورې ته خدا سے خبره کې چاړو زوز تکله ګوتې نه وړم خیر دې ما خدا سي نه دی ویلي راځي راځي نو یې خیر دې بس نه یازا دا چې کله ملمه مې زما راشي دا خبره ضرور کوي او ته خو بیا زما خپله وینې نه تاسو نه زموږ سپټ دي خبره صحیح ده زه پر څه باندې پیغام خیر دی خو چاچی خیر دی مشره خزه ده اكو بدم وي نو موږ ته بد نشو ویل خیر دی ته کشره بچاچی چې سوي بس صرف خکه خپل کار روزګار کوه د کور راټولوه او جنې سره وځه کوه پیښ وي ملا تړلې دا یو بل او چاچی مشره خزه ده نو هغه دی وخت یو خبره د سیوامو کې نو خیر دی توړه نازکی یازا عمر د ډیر شه اخر تر کمه ډیر مې وړه د کاکا زویا زه خبره چاته کوم زه چیرته لاړې شم ولې رانا تا باندې په دې کور کې زیاتې چا کړې دي چې ته لګې دي ته اوخ کې پې چاچی خیر دی جنې ته پوه نه شو زما خبر اورت بس لیلا واک ورکا بلې شلګو چاچی سره مخبل خبر د پرې ده او پرې دا خبر پرې چاچی مونږ را لمونږ چې تاسو تاسو کو دغه غب شاپو لګو نه تاسو خاصه تاسو کینه سچې تیار کړ او کو شربت سم کړی دی ارسم کړی دی بس سر بلشل منټه تیرو بس بیا مورې ول تاسو اذان مو د پس راړي غم له شل منټ ولا یله ونه تا ته پته لګی شل کارونه هم دی نه نه چې شربت خو بکوي او بل یو کار وککنه زه هم کشمال بدلته کې پاتې شي او بیا تاسو زین لاړ شي شل زله بعد رڼا خبره مې ته کوله تر پاسه جی خوشبو څه خبره ده ورشه دا سکارو کا ته چې په حقا تا چې امام په خول شو خو ځکه ته هم چې ته په حقا خو چې دلته ناشته نو امي دی غوي ته سپکې ډته وي اسې د شرمې تاسو دوار سمس کې پس کوي ما ویلې دی ویلې چې دغه او کته ورته شه وی څوک ماشوم ګوره وی دکان نه بس روړي نو ما وی کو زه اوس ورته شم نو بیا مې مور قاریږي ما مور مې مشره هغه بچاته आवाज کی ار وخت چې راشم چاچی به ګړ راخسي نه پوهیم چې تاسو څه دښمنی ده دښمنی ده چې زما پلار په ډولۍ کې راوسته ده کنه
زما افلات دی د دې کور ملکه جوړه کړې ده او چې هغه خوله پورته کړي نو په دې جونګړه کې دا جونګړه نه وه دا شپېلو رڼا دله چوبو انتظام وکا جړه خبرې ته مې پرېږده ته خبره پوره کړم زما مور په شپېل کې وخت تېر کړی دی زما مور روپۍ په روپۍ جمع کړې وه د دې کور دیوالونه یې راټول کړل زه دې ځای ته رارسولم زما پلار سره ډېرې سختې تېرې کړې دي کشمالې ما ځان سره بازه زما په دې کور کې وخت نشم تېرولی دا ته شوې دا ستا کور دی دا ته ویلې چا څه دي چې ستا د کاکا بچي راغلل او ته هغې ته د خپل کور پټې څرګندې وې دا تا له خوند درکوي رڼا په دې ته ښه ښکاري چاچی اونن دا کور دی دا چې ګم چنګه هون بسوي دا څه کوي تاسو رڼا دا زه په ډېره بدم شم خو ما تا ته د خپل اولاد نه کم نه دي کتلې رڼا په دې ارمان به زه مړه شم مورې ته به ماته کله د خپل اولاد په شان ګورې منټ صبر وکړئ لږ صبر وکړئ تاسو پرېږده بس رڼا تا ته ما وختي ووې که نه چاچي مشره ښځه ده دونه به څه وایي او ته بیا وړې یو صحیح ده یازه ستا خبره صحیح ده چا ورډبو کېنه چاچي ته ورشه چې څوک زه ورځم وختي داسې ډزې مو شوې دلته تاسو کېنه چاچي ته چې کاکا جان راشي زه به هر څه سره ټیک شي کېنه چاچي ته کېنه څه ورته وایم اوبه راواله زه ورله ورځم اوبه راواله زه ورله ورځم خدای دې خیر کړي یا الله خیر چې څوک دی چې څه دې وکړل ډېر بد دې وکړل دا به تا ته ډېر ګران پروزي درلم اورورا درلم وعلیکم سلام ورور اخی خیر شکر دی ټیک ټاک شکر دی چا سره کارو دا د مسلم کاکا دی کور دی واو بالکل مسلم کاکا کور دی یو د غم خبر دی یار خو خیر وای خیر شو مسلم کاکا ته په واده کې په برکلی کې په ډزو ولګید اچ خو دې کنه هسپتال ته یوړو حالات ټیک نه دي یار ټیش الله دې قدر وکړه شالس مورې ما بد نه دي کړی بد تو کړل کم از کم د دوی په مخ کې خو مې عزت راوله که نه عزت رڼا چاچی دام ستا د الله یا الله خیر ولې یازه خیر دی څه چلو شو آیا څه چل شوی دی څه چل شو بچي ولی بھائی څه چلو شو په خبره مې پوهې کړم